نو دلته ژرندې وي. نو زمونږ په کورونو کې به چې کوم زلمي ته چا ووایي چې ته به په فلانی ورځ ژرندې له ځې، ځکه چې د یو وخت دپاره به دې ژرندې له خامخا غم کوو. نو هغې هلک له به له 70 د خوب نه ورتلو چې دا به زه ژرندې له ځم. وجه یې څه وه؟ وجه یې دا وه چې هغه په ملکنډ تلو، بخر به دانې اچولې وې او دغه بټسېل ښار ته به ژرندې له تال ته به یې وارومنه او چې واپس به راتلو نو 14 ورځې پس به راتلو. 14 ورځې زه وایم چې دا په پښتنو کې یو متل دی، تاسو به هم اورېدلي که ژرنده دې د پلار ده خو په وار ده. زه وایم چې دا متل هم زمونږ په دې علاقه کې جوړ شوی، ځکه چې مونږ د دې سره 14 ورځې ژرندې ته کول زما په خیال دا اسانه خبره نه ده. او دا یې بل اړخ دی چې دغه هلک به راغی نو د همزولو به یو بل ته اشارې وکړي چې پلانې د ژرندې نه راغلی دی، ځای چې ستړي مه شي له ورته د ژرندې. اوس خو د عربو نه خلک راشي څوک وله نه ورځي، نو هغه له به ستړي مه شي له راتله، بیا به یې تپوسونه کول چې ورځ شپې دې څنګه تېرې شوې، هغه به ورته خپلې کیسې کول.